أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمند علماء کرامو، شيوخ کرامو، مجاهدین کرامو او متدینو او مخلصو مسلمانانو ورونو، خصوصا د کندهار مجاهد او شریف او متدین ولست او ټول ملت ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا اختر مو مبارک شه د ټولو. الله مو روزي و لمنځونو تراویح و عبادتونو دعاګانې و ختمونه مو الله جل جلاله قبول کړه. د دې فتح او د ازادي او د حریت او د دې کامیابی مو مبارک شه او د دې امنیت مو مبارک شه او د اسلامي نظام مو مبارک شه. د الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتونکی رب جل جلاله دې پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او دا اسلامي اخوت او دا اسلامي محبت الله جل جلاله دې ټولو ته پر دې باندې استقامت ورکړي. مبارکي د حریت او د ازادۍ مبارکي د ټولو دې مبارک وي. دعا درته کوم، دعا به راته کوئ. وخت ناوخته دی، ګرمي ده، د لمانځه انتظام به کوو. بس نور د لمانځه په ترتیب باندې به شروع کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.